شکسپیر د ښځو په اړه وایي د ښځې په ذهن کې دوه فکرونه وي. هغه دا چې ښځه هر څه غواړي مګر په خپله هیڅ هم نه کوي. سره زر په اور معلومیږي، ښځه په سرو زرو او سړي بیا په ښځه ښه امتحانیږي. د ښځې په شونډو کې د ګردې نړۍ شات او زهر پراته دي چې هر یو یې وغواړي کارولی شي. نجلۍ په 14 کلنۍ کې د زړه سکون لپاره مینه کوي، 18 کلنۍ کې د واده لپاره، 30 کلنۍ کې د دې لپاره مینه کوي چې دا خو لا هم ښایسته ده، او 40 کلنۍ کې د دې لپاره مینه کوي چې ځان ورته لا هم ځوانه ښکاره شي. ښځه هغه وخت خاندي چې امکان یې وي، مګر ژړا هر وخت په هره ګړۍ کې کولی شي. ښځه اول مینه په سترګو کوي، بیا په زړه او آخره په عقل. د مالدار سړي زینت سخا ده، د غریب سړي ښایست قناعت او صبر دی، او د ښځې ښایست پاکلمنۍ ده. ښځه په دفاعي حالت کې ژاړي، د ناکامۍ په صورت کې پټه خوله وي، او د بحث پر مهال یې وسله خندا ده. ښځه په ډیره اسانۍ سړي ته خپل زړه ورکوي، مګر په بی‌چاره ګرځولو کې له سختو کړاوونو سره مخ وي. له 3 شیانو ځانونه وساتئ: اور، اوبه او ښځه. اور دې سوځوي، اوبه دې غرقوي او ښځه به دې لیونی کړي. ښځې سره 3 شیان مه منه: اعتراف، راز او خاموشي. درې شیان د ښځې عزت زیاتوي: ادب، علم او نیک اخلاق. ژوند څو فصله دی، ښځې یې پسرلي دي، بوډۍ کاڼې یې خزان دی، سړي یې اوړی دی، او له واده پاتې ښځې یې ژمی دی. ښځه 3 سوالونه ډیر بد ګڼي: بله ښځه له دې ښایسته ده، عمر دې څومره دی، او د ماضي په اړه پوښتنه ډیره بده ګڼي. حیا د وړې نجلۍ له نظره چیغې او نارې دی، د پیغلې له نظره ښایسته جامې او سینګار، د سړي له نظره واده، او د ښځې له نظره د ژوند ترخه تجربه ده. سړی په اوښکو قانع کیږي، مګر ښځه بیا په ښکلولو. ملګرتیا ډیر وخت په مینه پای ته رسیږي، او مینه ډیر کم وخت په ملګرتیا پای ته رسیږي. غټې او پراخه سترګې د سپین ژبې او نیکۍ نښه ده. تنګې او وړې سترګې د مکر، فریب، ضد او چالاکۍ نښه ده. خوبولې سترګې د نرم او مهربانه زړه نښه ده. شنې سترګې د ضد او عناد نښه ده. د ښځې خواهشات او امرونه پوره کول د سوري ګیلاس په څیر دی، پوره کول یې امکان نه لري. هغه نجلۍ چې په لومړي ځل درته په ښکاره د مینې اظهار کوي، هغه به دې له خدای پاماني پرته پرېږدي. دا خبرې شکسپیر لیکلي او ویلي دي.